کله چې ما پېښور کې بټۍ کې خښتې اچولې نو چې کله زه کور ته رالم زوی مې مریض و او دا چې بیا ما جلال آباد ته یوړو د ګردو هسپتال له نو دلته هم تداوي شروع کړه هله خو ډاکټرانو ویل چې دلته موږ سره نور علاج نه کېږي دا ویسې پېښور له زوی چې ما پېښور ته ویوړو هلته مې 4 لکه روپۍ د ټیکهدار نه پیسې واغستلې او په دې زوی مې ولګولې د ناچارۍ د وجې بېچارۍ د وجې نو ډاکټرانو ویل چې دې باندې خو ډېره لویه خرچه راځي نو ما ورته ویلې زموږ د ده یو خور ده نو دغه خور به ورته د خپل مجبورۍ د وجې د ناچارۍ د وجې زه ګرده به ورته ورکړي خدای به یو څه مشکل اسانه کړي نو ډاکټرانو ویلې چې ګرده هم ورته ورکړي نو هم دا 10 لکه 15 لکه روپۍ ستا خرچه راځي نو اوس موږ مجبوره یو چې هغه خور یې مجبوره ده د خپل ورور دپاره چې زه ګرده ورکړم او باوجود به هغې نه نور د پیسو د وجې موږ بند پاتې چې اوس نو موږ سره دومره څه نشته دی چې موږ مطلب دا زوی پېښور ته یوسو یا یې دلته تداوي وکړو نو هېڅ کوم دا موږ سره نشته دی نو موږ کوشش دا کوو چې دغه کوم مالدار خلک دي هغې موږ سره څه کومک وکړي چې دې زما د زوی د ګردو په دا کې څه مرسته وکړي. زما نوم صدام حسین د مریض ګردو دغه تکلیف لرم او 12 ټولګي زده کوونکی یم غواړم چې کومک را سره خلک وکړي او ډېر تکلیف کې یم 12 ټولګي زده کوونکی مکتب کې 5 نمبر او مزړه مې غواړي چې درسونه ووایم او ګردو تکلیف د لاسه درس نه شم ویلی غریبانو باندې کومک را سره 5 میاشتې کېږي چې کټ کې پروت یم